ولسمشر غني ولې داسې حساس پړاو کې قطر ته سفر وکړ؟ خلک څنګه حیران شول غني ولې له لوړپوړي پلاوي سره قطر ته لاړ؟ ټول حال یې دلته په دې ویډیو کې له موږ سره وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. ولسمشر محمد اشرف غني نن سهار په رسمي سفر کویټ ته روان شو. د ولسمشر یو ویاند وویل چې د ولسمشر غني سره به په دې سفر کې لوړپوړي دولتي چارواکي او د رسنیو استازي ملوي. بل پلو به بیا افغان ولسمشر له کویټ وروسته قطر ته هم سفر وکړي. د قطر دولتي خبري اژانس بیګانه وخت په ټویټر باندې تایید کړه چې ولسمشر به د دوشنبې په ورځ دوحې ته ورسیږي او تمه کیږي چې د شې شنبې په ورځ د قطر امیر تمیم بن حمد سره وګوري. باید وویل شي چې ولسمشر په داسې حال کې کویټ او قطر ته سفر کوي چې تر دې یوه ورځ مخکې د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او د امریکا دفاع وزیر هم د قطر دوحې ته سفر کړی دی. دغه لوړپوړي چارواکي په داسې حال کې د قطر پلازمینې دوحې ته سفر کوي چې د طالب ویان ډاکټر نعیم وردګ لوخلي وویل شول چې دواړه لوري د اوربند هوکړې ته سره رسیدلی دي. یوازې دومره چې د دواړو لوري د لوړپوړو چارواکو لخوا لاسلیک او امضا شي. نعیم وردګ ویلي چې له هغه وروسته به نورې خبرې او د راتلونکي جوړښت په اړه بحث کیږي. داسې ویل کیږي چې دواړه غاړې یوه هوکړې ته سره نږدې شوي، نو ځکه د امریکا ځانګړي استازي خلیلزاد او د امریکا دفاع وزیر قطر دوحې ته سفر وکړ. بل خوا خلیلزاد هم تیره ورځ ویلي وو چې طالبان چمتو دي چې د سولې خبرې سمې پر مخ ولاړې شي، خو هغه د افغان حکومت پر پلاوي تور پورې کړ چې د سولې خبرې د ګډوډولو کوښښ کوي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه را سره لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ.